لنډه کیسه همسایه جینۍ یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ستاسو به خوښه شي. نو دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سباوون د ریاضۍ یعنې حساب یو څو سوالونه حل کړي او لا نیمایي نو حل کړي چې د توتانو 2-3 دانې خولې ته واچولې. بیا یې د شین چغړه پسې وکړ، د معادلې پاتې برخه یې پیل کړه. مور یې وویل هغه سوله به څنګه شوې وي، پرون خو یې پرې ډزې وکړې، دې قسمت ته ګوره نن برق هم نشته. سباوون له خپلې کتابچې سر پورته کړ، کټ کټ یې وخندل. بیا یې وویل مورې زړه دې د پامیر د غره په شان بېغمه وي، سوله او سیال د ډرامې اصلي لوبغاړي دي نه مري. مور یې وویل ما خو ښه ورته وژړل، د خوارکۍ ځواني ده، د ده لاسونه مات کړې، ډزې پرې وکړې، نن مې مانځه کې هم یاده کړه چې سوله دې روغه رمټه اوسي. سباوون مړ مړ له خندا شینو. بیا یې د پاتې سوال په حلولو ذهن په کار واچو. شپه پخه شوه، د برقونو درک نه و. مور یې وویل ځئ چې ویده شو. بجلی خو هسې هم قسم کړی چې را به نه شي. سهار شاوخوا 10 بجې وې. سباوون د برنډۍ په سر لمر ته کتاب غوړولی و، نری قلم یې په خوله کې وهلو، خپلې ګوتې تر 6 شمار کړې چې د مور دې خبرې د سوال تر حله پرې نه ښودو. سباوونه زویه هله قربان دې شم، بجلی راغله، 10 بجې دي، هغه سولې باندې به څه شوي وي، د شپې برخه 10 بجې د ورځې هم اچوي. سباوون قلم د کتاب په منځ کې کېښودو او له مور سره د ناستې کوټې ته لاړو. مور یې ورته وویل ټولې چینلې سمې نیسي، یو شمشاد خدای وهلي کې باران شروع دی. سباوون ویل سمه ده، زه به هم ته پورته کېږم، انتن تاووم چې سم شي. بیا غږ راوکړه. سباوون انتن د جنوب خواته تاو کړ، ناڅاپه یې دا چیغه واورېده بس بس چې تاو راتاوې نه کړې، دا دې شکر سوله هم روغه جوړه ده، راځه راښکته شه. سباوون ځان سره وخندل. بیا یې ورو وویل مورې ته هم که نه. یوې نرۍ زمزمې توجه بلې خواته یوړه. په سپین واورین مخ یې تور ویښتان زنګېدل، په سپینو وریښمینو لاسونو کې 3 رنګه بنګړي لکه شوخ ماشومان ښکته پورته کېدل، په سپینه نرۍ غاړه کې تور زنځیر شغلې کولې، د پوزې میخکي د لمر وړانګې د سباوون تر سترګو را رسولې. ګیلاسونه یې له اوبو څخه کنګال او کش کړل، د چینک څخه یې د شین چای شمه لرې کړه او په اوبو کې غوپه کړ او د موبایل غږ د وږمې په شونډو زمزمه ودروله. یو خوا بل خوا یې وکتل. سباوون د موبایل زنګ سره د خیالي نړۍ څخه راستون شو. موبایل باندې زر غږ بند کړ، خو د وږمې سترګې په سباوون ولګېدې. زر له ځایه پورته شوه، له تنابه یې خپل ټیکری راواخیستو او د دالان په لور یې غټ غټ ګامونه واخیستل. سباوون له ورختاینه مور ته وویل مورې تلویزیون سم شو. مور یې برنډۍ ته راووتله، ویې ویل زویه لکه غوږونو دې کار پرېښی یا هم رواني تکلیف دې پیدا کړی، سوله ډرامه هم ختمه شوه، ته اوس هم په بام یې او وایې چې تلویزیون سم شو او که نه. سباوون له بامه راټوپ کړ، لاسونه یې وڅنډل. بیا یې وویل مورې همدا چې انتن مې په هوا کې په غبرګو لاسونو ونیو، ما ویل وی تړم، خو تا غږ وکړ چې بس سم شو، نو همداسې مې هوا کې نیولی و چې سوله درنه تېره نه شي. مور یې چپ غږ ورتاو کړ. بیا یې په ټوکو کې وویل لکه چې کومه همسایه جینۍ دې لیدلې وه. د سباوون ژبه ونښته. نه نه د څه شي همسایه جینۍ، توبه، هغې خو خپل د سهار لوښي مینځل. مور یې کټ کټ وخندل. بیا یې وویل که خوښه شوې دې وي چې ورپسې ورشم او د ګل غوندې زوی ته یې وغواړم. ده لږ په تنده لهجه وویل د څه شي خوښه، هسې مې له خولې ووتل، داسې کومه خبره نشته، او خپل کتاب یې خلاص کړ. سوچونو کې تر بلې نړۍ ورسېدو. د وږمې د زلفو هر ټال یې یادېدو او د هر ټال سره به یې زړه زنګېدو را زنګېدو. د بنګړو شور یې ذهن کې موسیقي خوره کړه. مور یې ورغږ کړ راځه ډوډۍ تیاره ده. ده ویل دا دی راځم، دا سوال مې نیم پاتې دی. بیا خپلو خیالونو کې ډوب شو. ښه شېبه وروسته یې مور ورپسې راغله، ورته یې وویل ډوډۍ یخه شوه. سباوون وویل بس دا دی لږ پاتې خلاصېږي. د قلم څوکه یې زر زر د کتاب په لیکلو تېره کړه. مور یې یو قدم ور وړاندې شوه، د سباوون له لاسونو یې کتاب واخیست. بیا یې وویل ماشاءالله زه مې په خپل زوی ویاړم، خلک کتاب راسته نشي نیولی، زما زوی چپه وایي. کتاب یې ورته مخامخ کړ، ورته یې وویل څوک چې کتاب سرچپه ویلی شي هغه دروغ هم ډېر په اسانۍ سره وایي. سباوون وویل اوف مورې بخښنه غواړم، اوس نو پیغورونه مه راکوه، ځه چې ډوډۍ یخه نه شي. دواړه ډوډۍ ته ناست وو. ناڅاپه دروازه ووهل شوه. سباوون وویل زه یې ګورم. له برنډۍ یې غږ کړ څوک یې؟ یو ډېر ورو غوندې غږ یې واورېدو. زه یم، دروازه خلاصه کړه. دروازه یې خلاصه کړه. یو ځل یې بیا د جنت په حورې سترګې ولګېدې. وږمې دروازه ووهله. لږ پاتې و چې سباوون بیا د خیالونو نړۍ ته لنډ سفر وکړي. خو وږمې وویل ترور کور کې ده؟ ده ویل هو کور کې ده. بیا یې ځان سره وویل سباوونه بچیه لکه اوس دې مور ته وایي چې زوی دې د بام په سر راته ولاړو، هسې مې هم مور شکمنه کړې وه. نو بې له ځنډه یې وویل نه نه نشته، هغه مې د ماما کور ته تللې ده. وږمې بېرته خپل قدمونه په شا کړل او ویې ویل پلار مې سهار وختي تللی چې وړه راوړي، خو ناڅاپه میلمانه راغلل، ډوډۍ نه وه. ما ویل که تاسو کره ډوډۍ وي بیا به یې درته راوړم. سباوون وویل همدلته ودرېږه، اوس یې را په شا کوم، له اشپزخانې یې راوړم.
وږمه حیرانه شوه، په وارخطایي وویل څه شی راپه شا کوې؟ سباوون وویل نور څه، زموږ د کور د وړو بوجۍ که نه؟ وږمې په پټه موسکا وویل نه وړو پسې نه یم راغلی، که یو دوه ډوډۍ درکره پخې وي نو رایې کړه، مازدیګر به بیا درته راوړم. دې وخت کې د برنډې له سره غږ شو څوک سباوونه زویه ته هم پسې ورک شوې. سباوون د ببو او وږمې په منځ کې حیرانه پاتې شو، کله یوې ته کتل او کله بلې ته. وږمې وویل تا خو ویل چې مور دې د ماما کره تللې ده. سباوون چې رنګ یې له خجالتۍ تک سپین اوښتی و، زر یې د خپلې مور لاسونه ښکل کړل او ویې ویل په خیر راغلې مورې، فکر کوم له کړکۍ راغلې. بیا یې مور ته وویل اوف، مطلب مې دا و چې زه حمام کې وم او ته راغلې. مور یې وویل دا تاسو څه وایې چې زه له کومه راغلی یم؟ وږمې وویل ترورې له تیارې ډوډۍ راجګه شوم، که یو دوه ډوډۍ تاسو کره وي چې میلمانه لرو رایې کړه، مازدیګر به یې درته راوړم. ببوی وویل سباوونه زویه هله دوه ډوډۍ ورته زر راوړه. سباوون منډه کړه، ډوډۍ ورته راوړې او وږمې ته یې ورکړې. وږمه روانه شوه، سباوون ورپسې غږ کړ بیا یې څه وخت راوړې؟ وږمې شاته وکتل څه وخت راوړم؟ سباوون وویل زموږ ډوډۍ. وږمې د خپل کور دروازه خلاصه کړه، ننوته. ببو وویل ځواني مرګ نشي، شرم دی، داسې څوک نه وایي. ټوله ورځ سباوون د برنډې په سر تاوېدو راتاوېدو، ورځ په ختمېدو وه، ناڅاپه دروازه ووهل شوه. ده ورمنډه کړه، زر یې دروازه خلاصه کړه. بیا یې په بیړه وویل که نه وي کومه خبره نه ده، موږ د شپې لپاره ډوډۍ لرو. چې بره یې وکتل دروازه کې پلار ولاړو. ده په وارخطایي په بیړه او په ډار وویل پلاره تاسو؟ پلار یې وویل خود زه، ته لکه د کومې پیغلې په تمه وي. سباوون وویل نه هغې خو خپله ویلي و چې مازدیګر به یې راوړم، زه به ولې په تمه یم؟ پلار یې وویل چا ویلي او څه راوړي؟ سباوون چې تر څو هغه دغه کول. وږمې وویل سلام کاکا، نن مې له ترور څخه ډوډۍ وړې وې، دا دې 3 ډوډۍ مې بیرته راوړې او یوه کاسه سابه مې هم ترور ته راوړي دي. دا چې پلار یې د دروازې په منځ کې ولاړ و، نو سباوون ډېر په بیړې سره یو خوا بل خوا د سر خوځولو راخوځولو کوشش کوو چې وږمه وګوري. پلار یې وږمې ته وویل بچې خپل کور دې دی، هسې دې ځان په زحمت کړو، هېڅ به دې نه راوړل. وږمې وویل پوهېږم کاکا، ځکه خو مې ټولې دروازې پرېښودې او تاسو کره راغلم. سباوون ته یې مخ کړ تر څو ورته ووایي د وږمې د لاسه ډوډۍ واخلي. چې ګوري سباوون د دروازې له یو واړه سوري څخه د باندې ګوري او خپله یوه سترګه یې پټه کړې ده. په یوه سترګه کوم څه ګوري؟ پلار یې ورته وویل څه کوې خیرت خو به وي؟ سباوون چې رنګ یې له ډاره زیړ اوښتی و خپل پلار ته یې وویل ته صبر چې ببو ته مې ووایم چې پلار مې یو ساعت دروازه کې د همسایه جینکیانو سره غږېږي. پلار یې د دې په خاطر چې وږمه لاړه یوازې دونه وویل د لیوني زویه زما لاسونو کې میوه ده. د وږمې څخه ډوډۍ واخله. د همدې خبرې سره د اشپزخانې په لور لاړو. سباوون چې ښه ډاډه شو چې د پلار د سترګو پناه شو، وږمې ته یې وویل دا وخت د راتګو اسراییل سره جوړه راغلې. وږمې په خندا وویل تا ته زما په راتګ څه؟ دا چې سباوون سره ځواب نه و، نو ویې ویل له لوږې دې مړ کړم، مونږ کره همدونه ډوډۍ وه چې تا یوړه. وږمې ډوډۍ ورکړه او روانه شوه. سباوون ورنارې کړې بیا کله راځې؟ وږمې شاته وکتل څه پسې بیا کله راځم؟ سباوون ورته وویل دې سبو کاسې پسې. وږمې په شونډو مسکا خوره شوه، له خولې د خندا غږ پورته شو. بیا یې وویل لیونیه دا د سبو کاسه ستاسو خپله ده، بیا نه راځم، او سمدلاسه کور ته ننوته. سباوون هم د خپل کور دروازه بنده کړه او د اشپزخانې په لور روان شو. لاره کې کاسې سره جنګ شروع کړ. تا ته چا ویلي و چې زمونږ شه؟ پرېږده د هغوی به وې، اوس به بیا درپسې راتله، هسې راباندې ځان ماتوي. کاسه یې له ډېرې غوسې په دواړو لاسونو قات کوله چې د کاسې په لاندنۍ برخه یې سرې شوی یوه ټوټه کاغذ ولیدو. کاغذ یې زر خلاص کړ، لیکلي وو ډوډۍ مې راوړه، کاسه هم ستاسو خپله ده، ستاسو تلویزیون هم سم شو، نو بام ته د پورته کېدلو او زما د لیدلو کومه بهانه نه ده پاتې. د کاغذ په لاندنۍ برخه کې د خپل موبایل شمېره لیکلې وه. بیا یې خندلي وو او لیکلي وو ګوره لیونیه کنجوس سړی مې نه خوښېږي، مسکال نه منم. کاغذ یې قات کړ، خوله یې له خندا نه راټولېده، ځان سره ګونېدو. پلار یې ورته وویل هلکه خیرت خو دی، څنګه ځان سره ګونېږي؟ سباوون ځان سره د وږمې خبره تکرار کړه او وی ویل لیونیه کنجوس سړی مې نه خوښېږي. پلار یې د ګیلاس ګزار پرې وکړو او وی ویل اوزه د لیوني بچیه. مننه کوم دوستانو چې د کیسې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. که دا کیسه مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ، او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.